څنګه چې تاسو وکتل زموږ سره هغه مشران ناست چې کوم د دې علاقې لپاره خیر ښېګړې کار کوي. قدرمندو د دې نه دا پوښتنه لرو عزیز خان تاسو ته اول په خپل پروګرام کې ستړي مه شئ خرکلی ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېر مشکور یم چې ما له ټایم راکړ او دا زموږ د خاندان یو جرګه ده د هغې خوازي خیل دلته یو ډېر نامور قوم دی او ټول خلک یې باشنغر کې پیژني او زمونږ دا باچا خیل سره لږې زمونږ دا قوم چې دی دا باچا خیل سره زمونږ وابستګی دي او دا مشران نشته. مشران خو قریبا ټول چې کوم چاته موږ مشران ویلي هغه خو خدای دې وبخښي ټول نشته. اوس موږ هغې پوړو کې به راځو او اوس چې کوم زموږ نوی جنریشن دی نو هغه خوازي خیل نو په یو ځای شوي دي او دې اصلاحي کار لپاره چې موږ د خپلې غمخادۍ خپلې جرګې خپل یو تنازع چې دا به څنګه حل کوو دې دپاره یو منظم موږ یو تنظیم د خوازي خیل جوړ شو او هغه دی کې ښه دلچسپي یې دي چې دا چېرته داسې روانه ودانه راشي پسې لانجه راشي نو دوی خپل ځان رسوي او خپلې مخلصې خپل رای ورکوي مخلصې فیصلې خلکو له کوي مخلص ولا دې کې د چا څه خاص ذاتي مفاد نشته صرف دا مفاد دی چې دا زموږ قوم کې دا داسې یو شر راشي چې په بل سطح باندې نه حل کېږي چې موږ پای کې خپل تګدو وکړو او دا مسلې موږ د خلکو حل کړو. دا یو د ثواب کار هم دی او باقي دا دی چې زموږ د قوم هم دا په موږ باندې د هغوی یو فرض دی چې موږ خپل قوم ته یو ښېګړه ورکړو دا موږ کوو. قدرمندو صاحب الرای هم تاسو ته موږ کښېنو چې یار تاسو په دې مطلب باندې پوه شئ د دې پر عام مقصد باندې هم پوه شئ. مخکې ځو بل سره هم خبرې کوو.